طالبانو په کابل کې د پولیسو له روزنیز مرکزه سلطنه ښځې فارغې شوي. سلام ګرانو لیدونکو، وخت مو په خیر. د طالبانو د کورني چارو وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه سلطنه ښځې له روزنیزې دورې وروسته فارغې شوي. د راپور په اساس ټاکل شوي دغه ښځې د عام نظم په ریاست کې په دندو بوختې شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې د کابل د پولیسو له روزنیز مرکز څخه د څو تنو ښځو د فراغت ویډیووي او پیغامونه خپاره کړي. خدیجه یوه له دغو ښځو پولیسو ده. هغې وویله، موږ ډېر څه زده کړل او موږ کولی شو د دندې پر مهال له خپلې روزنې څخه ګټه واخلو. په ویډیو کې لسګونه ښځې لیدل کېږي چې تور یونیفورم یې اغوستی او له سر تر پښو پورې پټې دي. طالبانو په داسې حال کې د ښځینه پولیسو د استخدام هڅه کوي چې د پخواني رژیم په زرګونو ښځینه پولیسې په کورونو کې پاتې دي. له دغو ښځینه پولیسو څخه یو شمېر یې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له هېواده تښتېدلي دي. مننه ستاسو د توجه څخه. تاسو خپل نظریات موږ سره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.